زما نوم شوکت عزیز دی. د سویلي وزیرستان ستر پنغولي واڼه سره مې تعلق دی. بېشکه زمونږ څه کورنۍ بنو کې هم شته. زه هلته وزیرستان کې رالوی شوی یم. نو موسیقي ته زما راتګ 2006 کې کوم راغلی وم. موسیقۍ سره شوق و مینه. نو 2006 نه ما هارمونیم اخیستې وه. هلته 2014 پورې ما د ملګرو بانډارونه واړه واړه پروګرامونه موسیقي مو کوله. بېشکه مشکل هم زیات و. هلته موسیقي په کلکه سره د بندیز سره مخ وه. زه خپل نه پوهېږم چې ما د 2006 نه 2014 پورې موسیقي څنګه وکړه. ځوانان نه یاروم. وزیرستان کې موسیقي کول مرګ ته ورغاړې وتل و. په ساوند باندې خو بیخي بندیز و. مونږ به چې موسیقي هم کوله داسې لکه په غلا باندې کوي. بیا به د شپې کله کله پکې هوایي ډزې هم وشوې. بېلابېلې ترخې خاطرې دي د وزیرستان او زما سره د موسیقۍ. مونږ یو شپه ناست وو، موسیقي مو روانه کړې وه. نو داسې نه چې ټوپک، حالانکې د غره ډډه کې ناست وو. نو هلته یا غر راکټ لانچر و شاید هغه باندې وویشتو. نو وزیرستان کې موسیقي کول د بالکل مرګ ته غاړه ورکول و. مونږ که د اوس خبره کوو حالات پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلګ نه پس بېشکه چې لږ بدل شول. انسانانو ساه واخیسته هم، خو اوس هم هغه قوتونه لګیا دي کوم د موسیقۍ خلاف لګیا دي. اوس هم لګیا دي، پرون هم لګیا وو او د دوی هم هڅه روانه ده. خو بېشکه اوس لږ وخت بدل شوی دی، شعور راغلی دی ځوانانو کې. لکه دومره په ازادانه توګه بندیزونه څوک نشي شاید لګولی. هڅه کوي خلک، خو ځوانانو کې شعور راغلی دی. هغه مزاحمت خامخا کېږي. چې کوم وخت کې مونږ موسیقي کوله هلته بازارونو کې یا واڼه بازار خبره وکړو، هلته موسیقي دوکانونه چې اول کوم هغه ټول ختم کړی شول. او هلته د سکرین چې کوم ټچ سکرین موبایلونه وو، یعنی یا میموري کارډ به ورته لګېدو، دوی باندې هم بندیز و. نو داسې حالات کې موسیقي کول زه ځان ته داد نه ورکوم. خو هسې کله کله سوچ وکړم چې 2006 نه 2014 پورې ما واڼه کې چې چېرته په موسیقي بشپړ بندیز و، ما موسیقي څنګه کړې ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلګ نه پس بېشکه بدلون راغلی دی. ځوانان مزاحمت کوي. نو زه پښتونخوا کې که مونږ د موسیقۍ خبره کوو چې څو پورې د موسیقۍ په شا یو پوره ریاست نه وي، نو موسیقي وده نشي کولی. چې دلته کوم هنرمندان دي هغوی په شا ریاست نشته دی چې څومره څه کوي نو کوشش کوي په خپلو اوږو باندې کوي. خو بیا که دلته مونږ د صوبایي حکومت خبره وکړو، هغوی یو وخت بېشکه 500 هنرمندانو ته وظیفې جاري کړې وې. خو ما پېښور کې هغه وخت کې اجمل وزیر د صوبایي حکومت ترجمان و، شاید هغه ته مې هم دا خبره کړې وه چې تاسو د هنرمندانو مرسته کوئ، خو که هغه 500 کسانو ته ورکوئ وظیفه میاشتنۍ، خو ټوله پښتونخوا کې په حالونو باندې دومره کلک بندیز لګېدلی دی، تر اوسه هم دوام لري. حال هر چاته داسې په اسانه میلاویږي هم نه د پروګرام دپاره، د موسیقۍ دپاره. او که د چا لږ ښه تعلقات وي هغوی ته میلاویدی شي. نو ورته چې تاسو د زرګونو هنرمندانو د خولې نه روزي وویستلو، نو د کوزې پښتونخوا دا خو یو المیه مونږ ورته ویلی شو. پاتې شو زمونږ د پښتو موسیقۍ خبره کوو، لکه موسیقۍ تر شا یو ریاست دا ډېر مهم کردار ادا کوي. نو افغانستان زمونږ دپاره ډېر مهم و. خو له بد همرغه چې هغه په پښو ودرېدلی نه دی تر اوسه. چې ودرېږي نو بیا رانسکورول کېږي. نو هلته یو وخت په وخت موسیقي وده وکړي، پرمختګ وکړي. خو د کابل د سقوط نه پس مونږ دا ویلی شو چې هلته نه خو موسیقي په بشپړه توګه ختم کړې شوې ده. او که لږ څه پاتې وي هغه هم لګیا دي ورکوي. نو دلته کوزه پښتونخوا ته هنرمندان د هغه ځای نه راغلل در په در کډې په سر. نو دلته لکه مونږ څو وخت ولیدل سوشل میډیا باندې چې دلته هم پولیس د هغوی سره رویه ښه نه وه، هم په دې بهانه باندې لکه ما اول خبره وکړه چې په بندیزونه لګېدلي په حالونو باندې، په دې بهانو باندې مختلف هنرمندان د افغانستان نه راغلي
مېلمانه نشو ورته ویلی دا هم د دوی وطن دی خو هغه وځورول شول. کوم هنرمند مخکې تعلقات نه وي تعلقات یعنی د افسرانو سره پولیس افسرانو نو هغه هم وخت په وخت ځورول کیږي ولې چې ټول هنرمندان خو دومره شعور نه لري چې ما سره د زیاتې کیږي د دې مخنیوی باید موږ څنګه وکړو. دا به وایم چې خیبر پښتونخوا یعنی پښتونخوا کوزه پښتونخوا کې هم په موسیقي پښتو موسیقي باندې غیر اعلانیه بندیز لګېدلی دی او دا زموږ ډېره بدمرغي ده. د ذاتي ژوند خبره کوو ډېر خلک لکه زه به دا وضاحتونه مې وخت په وخت کړي دي خو نن به لږ پوره وضاحتونه وکړم چې زه هم یو مزدورکار محنتکش انسان یم. اوس هم زړه مې کېږي د مزدوره باندې عادت سړی یم نو ما هلته وزیرستان کې چې موسیقي به مو هم کوله او ما زمینداره هم کوله کلي کې پروړه ورته وایي موږ وزیرستان لهجه کې پیړ ورته وایو. د دې بوجۍ به مو هم مزدوره باندې ډکولې او دا چې کوم موټر وینځي سروس سټیشن دې کې مو هم مزدوري کړې دي الحمدلله. خوشحال یم چې ساړه توده مې ډېر لیدلي کتلي دي. هغې نه پس دا کتابونو چې کوم کمپوزینګ دی دا کارونه مې هم کول کتابت چې کوم ورته وایو هغه وخت بېشکه د وجود ستړی وه خو د انسان کې دننه یو تخلیقکار هله راپاسي هله په حرکت کې زیات راځي چې کله لږ تکلیف وي انسان ته هغه که وجود باندې وي که ذهن باندې وي دا کارونه ورسره موسیقي په مخ وړل. بل د محدودیتونو خبره دلته لکه زه هڅه مې دا کړې ده چې زه وایم چې زه د دې معاشرې انسان یم. لکه ځینې خلک د الوت دومره بر الوت هڅه کوي چې زه د معاشرې په عام وګړو په منځ کې نه وم ناست خو زه غواړم چې زه چېرته فوټپات باندې چا سره کښېنم زه چا سره وګرځم. هغې کې زما مقصد دغه دی چې زه انسان یم باید زه د ټولنې غمونه او خوشحالۍ دواړه محسوس کړم بیا به زه انسان پاتې شم. هغه محدودیتونه مې د دې په حواله په ځان نه دي زیات کړي او بېشکه مسلې مسایل ډېر ته دي لکه موږ هڅه کړې د کام موسیقي د وطن سندره دا زیاته وایو نو له بده مرغه هلته بېشکه چې ځینې خلک نه غواړي چې زه د داسې هر سټیج برخه وګرځم په دې بنیاد باندې چې هلته هغه د کام د وطن د سندرې غوښتنه بیا هلته زیاته وي خو زه مطمئن یم چې د کام دپاره د وطن دپاره مې سندره ویلې ده. د تحریکونو په حواله که موږ د موسیقۍ خبره کوو خیر زه خو دا دوا نشم کولی خو تاریخ چې موږ ګورو نو د نړۍ په بېلابېلو تحریکونو کې د موسیقۍ او د شعر شاعرۍ ډېر لوی کردار پاتې شوی دی. بېشکه پښتانه موسیقي باندې مین هم تر ډېره حده دي. دلته یو داسې کار وي چې لکه یو کالج یونیورسټي هلکان که چېرې یو یا سیاسي کسان که چېرې یو پروګرام جوړول غواړي دا بیا اول تقریرونه کوي خپله خبره ولس مخې ته ږدي او د هغې نه پس موسیقي نو د موسیقۍ په نوم باندې د خلک راټولوي نو د موسیقۍ ډېر غټ کردار دی د خلکو په راټولولو کې. پښتون ژغورنې غورځنګ خو هسې هم داسې تحریک دی چې هلته خپل خلک راټولیږي او په خپلو پیسو باندې په خپلو کرایو باندې خو که موږ دا ووایو چې موسیقۍ کردار پکې کم دی نو دا هم زیاتی دی. موسیقۍ په هر تحریک کې په نړۍ په ټولو تحریکونو کې موسیقي ډېر ښه کردار ادا کړی دی او شعر هم ډېر ښه کردار ادا کړی. لکه مثالونه زموږ مخې ته پراته دي. موږ د میوند د ملالې مثال ورکوو چې په یوه ټپه باندې بایللی جنګ پښتنو وګټلو نو داسې موسیقي د انسان احساسات راپاروي او د پښتنو خلاف چې کوم قوتونه لګیا دي هغوی ته که فکر وکړئ بېشکه موسیقي به نه وي خو هغه هم ترانم دی هغه هم د شعر د لیارې ځوانان هڅوي تیاروي نو موږ باید شعر او موسیقي د کام د وطن د خاورې په ګټه وکاروو او د کام د وطن دپاره موسیقي وکړو. باید هر څوک سیاست وکړي. زما سیاسي ژوند زه به دا ووایم چې زما موسیقي هم د سیاست دپاره ده. سیاست د اقتصاد نه جوړ دی د یو کام دپاره ګټې راوړل دي د کام په ګټه څه کول دي هغه اجتماعي چې کوم مفادات دي کامي مفادات دي هغې ته کار کول دي. نو ما اکثر ملګري وایي ته غیر سیاسي پاتې شه. زه وایم په دې دور کې غیر سیاسي پاتې کېدل د یو انسان دپاره دا به هم لوی عالمیه وي
مونږ د چې څومره نقصان کړی دی، تاوان مو کړی دی، زیان مو کړی دی پښتون وطن باندې پښتنو، نو دا د غیر سیاسي پاتې کېدلو په وجه مو کړی دی. لکه د سیاست په مفهوم باندې چا نه یو پوه کړي چې سیاست څه شی دی. سیاست عبادت دی، او دلته سیاست په خلاف هم یو وخت دا پراپګنډه کېده چې سیاست دروغ دی، خو سیاست دروغ نه دی. سیاست کامي ګټې دي، کام ته ګټه راوړل دي. د کام د ګټې دپاره هغه مونږ وایو سیاست لکه لږ په چل باندې، په حکمت باندې، په هنر باندې. نو هغه حکمت ته بیا خلکو د دروغو نوم ورکړی و. نو سیاست سپېڅلی دی، سیاست عبادت دی. نو زما ذاتي ژوند زه غیر سیاسي کله هم نه پرېښودل غواړم، نه جوړېدی شم. او فطرت کې د انسان شاید دغه غوښتنې دي. دلته بیا هم چوکاټونه دي، د مونږ به نړیوال سیاست ته نه ځو، خو دلته که مونږ پاکستان د سیاست خبره کوو، نو سیاست ضروري نه دی چې ته پارلماني سیاست کوي یا پارلمان ته ځې نو دغه به سیاست وي. نه، د کامي ګټې باندې کار کول دي. دلته مونږ ته مزاحمتي سیاست پارلماني بېشکه مهم دی، جمهوریت دی، خو لکه مونږ کتلی دي چې زمونږ پارلمان یرغمال دی، سړکونو ته راوتل دا ډېر مهم دي. نو پښتون ژغورنې غورځنګ ګټې هم دغه دي، د چې څومره ګټې مونږ دوا کولی شو شته هم په ځمکه موجودې دي، او پښتانه یې هم تر ډېره حده سره نږدې کړل. دا د وخت ضرورت دی، او زه بېشکه چې دغه مزاحمتي سیاست لاره ما ځان دپاره، ما د فن دپاره، ما د هنر دپاره غوره کړې ده. محکوم کام سندرغاړی یا هنرمند یا شاعر دا د هر چا ځکه نشي کېدی چې هلته کام څه ته ضرورت لري. نو زه به دا وایم چې زه بېشکه د کام یم، او کام هغه څوک دی چې څوک کامي ګټو ته کار کوي. اوس وخت د خپل منځي سیاست دی هم نه. که چېرې مونږ خپلواک شولو، مونږ خپل حقوق ترلاسه کړل، خپل حق مو واخیستو، ازادي مو واخیسته، نو هغې نه پس که چېرې پارلمان سیاست وي، ګوندونه وي مختلف، نو مونږ به ووایو چې اوس به مونږ درته د اتڼ سندرې وایو، د خوند سندرې وایو. خو اوس وخت مونږ صرف زه کام ته کار کوم، د کام دپاره کار کولی شم. د کام د کار ضرورت دی، ځکه چې مونږ محکوم یو. د موسیقۍ سره زما ادبي ژوند او د موسیقي دا زما همزولی دي. زه به دا وایم ما هغه وخت شعر هم لیکلو 2006 نه. نو مخکې مزل وشولو، یو مې کتاب چاپ کړو د شعر، او بل مې 2014 کې د لنډو کیسو ژبغړن انځور په نوم باندې د افسانو کتاب هم چاپ کړی دی. بېشکه ده چې ما څومره څه زده کړي دي، یا د وطن د تاریخي څلو په حواله لږ ډېر خبر یم. نو دا هم د ادبي ملګرو سره د ناستې ولاړې زما د استادانو په برکت، زما د موسیقۍ سره، زما د هنر سره زما ادبي سفر هم روان دی. او 2 نه چاپ کتابونه مې دي، هڅه کوم هغه هم زر چاپ کړم. د کابل د سقوط نه پس بېشکه که هنرمندان ډېر مایوس دي، دې کې هیڅ شک نشته دی. د کوزې پښتونخوا کې که موږ د موسیقۍ خبره کوو، پښتو موسیقۍ راتلونکی په دې حواله که موږ خبره کوو، ما اول هم ذکر وکړو چې د موسیقۍ تر شا یو ریاست مرسته ضروري وي، خو هغه خو نشته دی. خو راتلونکی که چېرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مزل هم دغسې روان وي، الله دې وکړي چې روان وي، انشاءالله روان به وي. نو دا د پښتون وطن که هنرمند دی، که وکیل دی، که افسر دی، که بل دی، که بل دی، که شاعر دی، نو هغه ځان تر یوه حده د پښتون ژغورنې غورځنګ په برکت خوندي بولي تر یوه حده. نو که چېرې دغه مزل دغسې د مزاحمتي سیاست روان وي، نو ممکن زموږ موسیقي مکمله توګه باندې د حجرو د کوڅو نه نشي وتلی داسې په اسانه ولې چې ځوانانو کې شعور راغلی او د مزاحمت قوت شته پکې او ډېر دی. او چې کوم ځوانان ورسره روان دي تعلیمي ادارو کې دي بېشکه، خو د هغوی د پوهې کچه لا هم لوړه ده، مزاحمتي سوچ د دوی لا هم لوړ دی. نو راتلونکي کې زموږ هیلې د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی د کام سره، ولې چې دا کامي غورځنګ دی دې سره مو ډېرې تړلې دي. بېشکه انګازې پروډکشن چې کوم نیشنل ګوند جوړ کړی دی هغه هم ډېر کردار ادا کوي. نیشنل ګوند هم پښتو موسیقي باندې، پښتون هنرمند باندې
ډېر زیات ننګ کړی دی، ډېر دومره ننګ یې کړی چې زه څومره ووایم کم به وي. هغه انګازې هم ډېر کار کوي، لګیا دي. لکه د دوی مشران د ډېر زیات تنقید ښکار شول، ډېر څه وویل شول، ډېرې پروپیګنډې وشوې، خو دوی مات نه شول. نو موږ هنرمندانو ته هم لږ پکار ده، هغه که غورځنګونه دي که ګوندونه دي چې کوم پښتو موسیقي د ودې سوچ لري، وده ورکوي، پښتون هنرمند خپل څنګ کې کېنوي، نو باید موږ هغه وپېژنو. موږ کې هم لږ شعوري بیداري راشي. نو دغه ګوندونه، دغه تحریکونه زموږ هیلې د دې سره تړلې دي، کنې موسیقي به بیخي له منځه لاړه شي. موسیقۍ و پښتانه که موږ دې باندې بیس کوو، بېشکه پښتون وطن باندې هنرمند رټلی شوی دی. که هر څو ولې نه، یو هر پښتون د موسیقۍ سره لیونۍ مینه لري، خو هنرمندانو سره هغه رویه چې کومه پکار وه، د مینې رویه، هغه ډېره کمه شوې ده. خو بیا ما هم د کم پرستو ذکر وکړو چې دا مینه ورکوي. ولې چې سندره د پښتون وطن سندره د قام په ګټه ده، ولې چې د دې سره زموږ معیشت هم ښه کېدی شي. لکه موږ مثالونه مخې ته کړه، د دې هند وګوره، داسې نور نو دا موسیقۍ ډېر غټ کردار ادا کړی د ملکونو د هیوادونو په معیشت کې. خو زه به دا ووایم چې که یو قام پښتو موسیقي موږ د چې څومره ځپلې ده یا ځپلې شوې ده زموږ نه، نو دا د 15% برخه چې کومه جوړوي د انسانانو، دا بیخي بېروزګاره کړي شوي دي که نه. نو دا هم ډېر لوی زیان دی. موسیقي ډېره ګټه ده د وطن دپاره، د معیشت دپاره، خو دلته بیا د رویې د معاشرې هغه کې ستونزې شته دي. ولې چې دا یو پلانینګ باندې دا کار روان دی. که دلته ځینې خلک دي هغه غواړي چې موږ چېرې خلک راټول شي موږ ته، نو هغوی هم څه ځایونه قبضه کړي دي، هغوی د لارې خلک راټولوي او خپل چې کوم د دوی مقاصد دي هغه خلکو ته رسوي. او د موسیقۍ کې دومره زیات د دې مخالفت کیږي یا کیږي، نو دا هم په دې بنیاد باندې دی چې دوی غواړي چې زموږ مقابل کې هیڅوک باید ونه درېدی. خو دلته ډېر لکه د انسانانو قتل عام روان دی. هغې په حواله دومره کرکه دوی نه ده خوره کړې د ولس په زړونو کې. په کار هم وه چې ولس د نفرت نه نفرت وکړي، ولس د جنګ نه نفرت وکړي، ولس د مرګ ژوبلې نه نفرت وکړي. خو هغه چې کوم نه موږ تباه شوي یو، برباد شوي یو، قام وطن برباد شوي دی، کورونه بازارونه له منځه تلي، 40 کاله کېږي افغانان پښتانه د مهاجرت ژوند کوي. هغه یو ټپه ده، کډې د هیچا نه بارېږي، یو پښتانه دي کډې ښکته پورته وړینه. یو به ډېر پوهه کس وي، پوهه کس به تر دې حده وي چې بلا علمونه به یې کړي. خو چې کله یو هنرمند دا وویني چې د هغه په مفاداتو باندې نه دی روان، نو هغه بیا د هنرمند دپاره ډېر په اسانه، هغه ډېر لوی عالم، هغه که یو ډېر تخلیقکار وي، صاحب کتاب وي او کمپرز هم وي، نو هغه هم بیا کله کله هنرمند ته ډم ووایي. نو چې کله هغه ورته ووایي، نو هنرمند دلته بیا لږ نور مات شي چې هغه څوک خو هسې نه پرېږدي. نو دلته هم دغه ستونزې شته دي. خو بیا هم زه هنرمندانو ته وایم چې نه، تاسو به هوښیاران اوسئ. بېشکه داسې خلک شته چې د خپلو مفاداتو په بنیاد باندې تاسو ځپل غواړي. ولس جانان که، نو د ټول ولس جانان به شئ. ما مخکې هم سټوډیو جوړوه دلته ډېره اسماعیل خان کې. هغه وخت خو ما دا خبره ونه کړه، خو وخت لږ سره راتنګ کړم، نو هغه سټوډیو له منځه لاړه. نو اوس مې بیا هم د څو میاشتې مخکې سوستیکه په نوم پروډکشن جوړ کړی دی دلته ډېره اسماعیل خان کې. لکه ما د انګازې ذکر وکړو، انګازې بېشکه پښتون وطن پښتو موسیقۍ دپاره کار کوي، خو انګازې پروډکشن نو زموږ ترمنځ د نیتونو فاصله نشته دی، خو د ځمکې فاصله زیاته ده. ولې چې هلته تګ موږ ته مشکلات دي، وطن دی لرې دی، ګرانۍ هم دي د هنرمندانو دپاره او زما دپاره د بل دپاره هم. ما کوشش وکړو، هڅه مې کړې ده چې په جنوبي اضلاع وزیرستان ورسره نورې سیمې د دې دپاره باید دلته هم یو داسې څه ترتیبات موږ ولرو چې هنرمند دغه مشکل سره نه وي مخکې هلته پېښور ته ځي، دلته هنرمندان به راځي
سندرې به ریکارډ کوي سره د ویډیو. نو سواستیکا پروډکشن بنیادی مقاصد دغه دي چې پښتو موسیقۍ ته دلته جنوبي اضلاع کې او وزیرستان ورسره تړلې سیمې دلته موسیقي ته وده ورکړي. نو الله دې وکړي چې زه دلته هم لږ ژوندی یم، داسې یو څو کاله نور ژوندی یم. نو هڅه مې دغه ده چې ډېر کار وشي. دلته هسې هم د حالات داسې دي چې ارمانونه پکې ورک شوي دي که نه، خو بیا هم د ژوند د کښلي ژوند ارمان د هر چا وي، د امن ارمان زمونږ تر ټولو لوی ارمان دی چې زمونږ پښتون وطن باندې امن وای. مونږ ملي اتڼونه کولی شوی، مونږ هر کار که جومات ته تللی که حجره ته تللی چاته مشکل نه وای، انسانان له منځه نه تللی. نو دا مې تر ټولو لوی ارمان دی. نو دا ارمان سره دا ارمان هم تړلی دی چې زه که یو پروډکشن په پردي وطن باندې جوړوم، خیر دا هم زمونږ پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو بیا هم دا مې ارمان دی چې ما چېرې د زندور په خوا کې یا د پرېغله په خوا کې یو پروډکشن راته جوړ وای، سټوډیوګانې مو هلته جوړې وای. هغه وطن زمونږ د غرونو وطن د تخلیق وطن دی. هلته تخلیق خبره مونږ کوو، نو هلته دلته ډېر څه د تخلیق په حواله ډېر څه ناممکن وي، هغه هلته ممکن وي. نو دا مې تر ټولو لوی ارمان دی. باید زه یو د سواستیکا پروډکشن برانچ په خپل وزیرستان کې هم ولرم.